قدرمن هیوادوالو السلام علیکم. زمونږ اکثر افغانان د هویت لپاره دوی تر اوسه هم په ستونزه کې دي او اکثریت چې دوی د پناه غوښتنې لپاره درخواستیانې ورکړي دي دوی ته منفي ورکول کیږي ځکه د دوی په تذکره کې یا پاسپورت کې تناقض شتون لري او یا هم دوی تذکره لري پاسپورت نه لري یا هم پاسپورت لري تذکره نه لري. نو په دغسې حالاتو کې اکثریت ته حاکم ځکه دا د کال آخري ورځې دي تاسو ته به ډېرې منفیانې راشي خو تاسې په دې کې وارخطا نه شئ. د دوباره د اعتراض تاسې ټول حق لري. دا چې تاسې اعتراض په کوم شکل باندې ولیکئ هغه ډېر زیات مهم او ضروري دي تر څو د افغانستان د ثبت احوال نفوس کوم سیستم چې شتون لري په هغې کې تاسې دقیق اوسئ. کوم ثبت احوال نفوس سیستم ګورئ یو مثال زه تاسو ته وړاندې کومه. اکثر راځي ستاسې په افغانستان په افغاني تذکره کې لیکل کیږي چې فلانی کس دغه ظاهري صحره ورته موږ وکتله او دا موږ ته د مثلا 20 کلن ښکاري په ظاهري صحرې باندې هلته په افغانستان کې دوی قیاس کوي او بیا تاسو ته تذکره ورکول کیږي او زمونږ په کاغذي تذکره کې ورځ او میاشت نه لیکل کیږي. ولې د 2018 څخه وروسته په الکترونیکي تذکرې چا چې اخیستې په هغې کې میاشت ورځ او کال لیکل کیږي. نو که چیرې دلته کال نه لیکل کیږي خو بیا هم د مهاجرت اداره راځي او دوی خپله یو تخمینی تاریخ تاسو ته تعینوي هغه د ستاسې د انټرویو تاریخ دوی ستاسې د زوکړې د ورځ تاریخ په حیث نیسي. بیا کله چې تاسو د پاسپورت غوښتنه کوئ دوی راځي دغه تاریخ تاسو ته راولي چې تاسو خو د زوکړې ورځ تاریخ دا دی او ستاسو په تذکره کې نه ده لیکل شوی او دلته ستاسې په هویت کې موږ ته دا ثابت نه شو چې ستا د زوکړې ورځ کومه ورځ دی. په هغه اساس اکثریت د موږ افغانانو ته منفیانې ورکول کیږي. دلته څه پکار دي؟ قانونا تاسې باید د احوال نفوس د افغانستان قوانین دوی ته باید تشریح کړي چې په هیواد کې په دغه شکل ورکول کیږي او زمونږ د ثبت احوال نفوس په قانون کې هغه د میاشت او ورځ کله چې په تاسې ځئ د تذکرې ځي ته هغوی په کاغذي تذکرو کې نه لیکي. دا نه لیکل په دې معنا نه ده چې ستا هویت کې اشتباه دی او بل اشتباه چې دوی دلته په اکثر اروپایي هیوادونو کې د تذکرې د پاسپورت کې دا تاسو ته وړاندې کوي ستاسې د هغې ورځ د تشخیص ورځ دوی کانورټ کوي تبدیلوي د عیسوي کال په میلادي باندې کله چې تاسې واړوئ د هغه میاشت مشخص هغه ورځ نه راځي چې دوی لیکلی دی. مثلا که یو څوک متولد شوی 19 د اکتوبر 2000 مثلا 18 نو دوی کله چې دا تاسې اړوئ په عیسوي باندې تاسو ته 19 د اکتوبر نه راولي یا ورځ یا 2 ورځې پکې فرق راځي او همدغسې برعکس که چیرې موږ د میلادي نه عیسوي ته دا ورځې اړو دا هم بیا تاسو ته پکې فرق راځي. نو اوس دلته تاسو ته ضرور دا دی چې تاسې په دغې قوانین په سیستم باندې باید دقیق پوه شئ او که چیرې نه پوهېږئ تاسې مهرباني وکړئ یو وکیل سره کې شئ چې په دې هکله باندې پوهېږي چې تاسو سره مرسته وشي تر څو تاسې چې د ډېر څخه د اروپایي پاسپورټونو لپاره منتظر استئ هغه ترلاسه کړئ او تاسې دغې خلا سره مخامخ نشئ. موږ په دې هکله باندې تاسو سره مرسته کولی شو. که چیرې تاسې مرستې ضرورت لرئ مهرباني وکړئ موږ سره په اړیکه کې شئ. تاسو ټولو ته ښه وخت غواړم. الله پامان.